د هیواد په لویدیځ هرات او بادغیس ولایتونو کې زلزلہ ځپلو سره د مرستو په دوام د ننګرهار درملیزو خدماتو اتحادیې د دغه پیښې له قربانیانو سره د څه له پاسه 1 میلیون افغانیو په ارزښت د اړتیا وړ درملو مرسته وکړه. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندري وایي دغه مرسته 200 کارتنه ده او پکې د اړتیا وړ هر ډول درمل شامل دي. د هرات زلزلہ پلو ولسونو لپاره یو خاص هدیه برابره کړې ده. تقریبا 200 کارتنه دوا پورې رسیږي. نو موږ د دوی ټولو څخه مننه کوو چې دغه تحفه باندې د هرات ولسونه هغه غمځپلي ولسونه ونازوله. په ورته وخت کې د درملیزو خدماتو اتحادیې مسؤل قاری محصل خان وایي د ملي احساس له مخې د جلال آباد ښار درمل پلورونکو دغه پلسګونه قلمه درمل چې ارزښت یې 1 میلیون افغانۍ کېږي راټول کړي او د هرات او بادغیس ولایتونو زلزلہ ځپلو ته استوي. تقریبا 200 کارتنه او د 1 میلیون افغانیو په اندازه باندې هغه مو راټوله کړله او د اظهار او همدردي او ایثار مو دا د هرات د مظلوم ولس سره ښکاره کړو. هغوی ته دا موږ لیږو او ټولو تجارانو او هغه خلکو چې هغوی مینه محبت لري په اخلاص او سره راواخیسته او هغوی ته مو وسپارله ورلیږو انشاءالله. باید یاد شي چې تېره ورځ د اطلاعات او کلتور ریاست په هڅو رضاکاره ځوانانو په جلال آباد ښار تالاشۍ څلورلارې کې د هرات او بادغیس ولایتونو د زلزلہ ځپلو لپاره د مرستې راټولولو په موخه خیمه درولې چې 3 ورځې به دوام وکړي. د وروستي معلوماتو له مخې د دغې زلزلې د قربانیانو شمېر له 2500 تنو اوښتی او په زرګونه نور پکې ژوبل شوي دي.